د ولسمشر غني تازه خبرې څنګه په ګډو وډو سر شوی او څه ویلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د لوی اختر په ورځ ولسمشر غني اعلان وکړ چې مشورتي لویه جرګه راغواړي تر څو ده ته د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه مشوره او صلاحیت ورکړي. بیا یې د میلیونونو افغانیو په مصرفولو سره لویه جرګه راوغوښته او جرګې فیصله وکړه چې پاتې 400 طالب بندیان دې خوشي شي. هلته ولسمشر غني وویل چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې یوازینی خنډ همدا و او د دې زندانیانو له خلاصېدو 3 ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. په سبا یې د دوی د خلاصېدو فرمان هم صادر کړ. 80 تنه خوشي هم شول. خو استاد اشرف غني بیا ویلي که افغان حکومت پاتې 400 طالب زندانیان خوشي کړي نو بریتانیا کې په د نشه یي توکو سیلاب راشي. نوموړي دا څرګندونې د بریتانیا له ټایمز ورځپاڼې سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. غني ویلي که چېرې په برطانیه او اروپا کې د نشه یي توکو کاروبار او کارول ډیر شي نو مسؤل به د امریکا او د ناټو هیوادونو مشران وي. غني ویلي که چېرې امفیټامین یا شیشه د امریکا ساحلو ته رسیږي نو باید ومنو چې دا به د دې زندانیانو د خوشي کولو پایله وي. که چېرې دا کسان بیا کوم جرم ترسره کوي نو ملامتي به د ټولې نړیوالې ټولنې پر غاړه وي. غني ویلي سوله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په معنا ده نه دا چې د تاوتریخوالي یو بل څپرکی پیل شي. دغه راز ولسمشر په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د خدمت مننه کړې خو ویلي دي د هغو بندیانو خوشي کول ورته ګرانه ده چې افغانان او د هغوی نړیوال میلمانه وژلي. په هر حال ځینې خلک وایي چې اوس موږ دې ته حیران یو چې په دومره مشاورونو کې ولې داسې یو څه وویل شي. جرګه دې راوغوښته فرمان دې صادر کړ او اوس چې یو 2 هیوادونو مخالفت وښود بیا دې د جرګې فیصله هیره کړه او د جرګې له پرېکړې او له خپل فرمانه دفاع نشي کولی. خلک وایي لومړیتوب افغانستان دی او داسې نشي کېدی چې د سولې پروسه کې له دې امله خنډ پیدا شي چې نور هیوادونه د دوی د عسکرو وژونکي طالب بندیان ازادېدل نه غواړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.